هر کلندر ته سکندر د مش وزر ښکاري نادان ته د لیونو هوښیاري څه پېژني وطنا 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 نن ما ومنله چې د بدمله پلار زوی بدمله وي بدمله کړم بدمله هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل. تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري 3 فلمان د غټ اختر دپاره تیار کړي دي چې د پیښور او د کراچۍ په مختلفو سینمو نمایش ته پیش شوي دي. په دې 3 فلمانو کې یو فلم د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې تیار دی چې دا فلم نوم دی عشق مبارک. دویم فلم د ارباز خان په ډایرکشن کې تیار شوی دی چې دا فلم نوم دی محبت ګندګیری شوه. دریم فلم د ارشد خان په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره تیار شوی دی چې دا فلم نوم دی چا کړم بدعمله. په مسرت سینما کراچۍ ناظم آباد نمبر 2 کې موجود یم. د دې فلم په حواله له کتونکو رایه اخلو چې دا فلم څنګه فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چا کړم بدعمله څنګه فلم؟ چا کړم بدعمله دا ډېر ښه فلم دی او وړوکي اختر کې چې څنګه ارشد خان یو ښکلی سټیپ اوچت کړی او ډېر ښکلي تاسو ته پته ده ډېر مطلب پبلیسټي کړې وه او ډېر ټاپ تللی و د هغه فلم که نه او د هغې په شان دام رسک اخیستی دی او الحمدلله ډېر ښه فلم تللی دی. دام ډېر ښه تللی دی. د اربازي هم د شاهد عثمان هم ډېر ښه ټول لکه مطلب خو د ارشد خان فلم کې چې دی که نه تاسو ته پته بیل دغه بیله مزه او د فلم کہانی پر څه ده؟ فلم کہانی فلم کی کہانی کی کم کاسٹ تھے اخ کا کاٹ سے کم چیز آغاز زور دغه کې چرته خانه او چرته فقیر اخ کا کاٹ سے صرف کریکٹر بل بل دی او ډیر خوري فلم جوړ کړل زما طرف چې دی ارشد خان او شاهد خان دی ټول فیډریشن ته بیسټ ویشز زما طرف. اچھا دا ما ته وای د دې فلم غانې څنګه وي؟ د دې فلم غانې شپږ غانې دی پکار دي چې اختر په او دا زما ګیلش ته چې اختر فلم کې شپږ غانې کم زینه رالی اختر فلم کې کم سے کم اته غانې یا و غانې به وي نو بیا به مزه کوله. او په دې فلم کې د ویلن توپ کریکټر چا ادا کړی؟ ویلن توپ عمران خټک او فرست پیر چې دی جهانگیر جانی. جنکۍ څوک پکې؟ جنکۍ دی سدرا خان دی پښتانه هغه نوې راغله او بسمه چوهان د اردو ډرامو جنۍ ده او ډېر ښه کریکټر یې کړلی. ارشد خان ته خو د صحیح کار نه دی اخیستلی او ارشد خان چې دی جنکو نه ښه ښکلی کار علي که نه تاسو ته پته ده صحیح خوله ترې وباسي خو صحیح خوله یې نه دی ایستی. د فلم موسیقي څنګه وه؟ موسیقي ډېر ښه موسیقي او شاعري چې کوم ده د حکیم خان بونیري تاسو ته پته ده ډېر مشهور شاعر دی ډېر ښکلي دغه شاعري کړله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومیږي؟ زه انعام الله مروت یم. چا کړم بدعمله څنګه فلم دی؟ دا ډېر زبردست فلم دی او د دې چې کوم ټرایل دی هغه موږ مخکې کتلی و او ډېره زبردسته کهاني دی او دا شاهد خو چې کوم فلم موږ راځو نو خدای شته نورو سره دومره هغه نه کوو خو د هغه فلم نه پرېږدو او موږ ته پته وه چې دا په سوات کې لګېدلی او په پېښور کې ارشد سینما کې او مسرت کې یو هفته مخکې موږ ته پته وه. فین د چا؟ بالکل صرف اور صرف شاهد خان. ولې د کوم چې ډایلاګ دی او کوم ایکشن دی دا ډېره مزه کوي. فنکاران خو په پښتو فلمانو کې بیخي زیاته وي. ارباز خان، جهانگیر خان دارنګه ډېر فنکاران دي. هغه غریبانو څه قصور کړی دي چې ته یوازې د شاهد خان پېنې؟ بس دا خو د زړه مینه د مونږ هغو ته هم داسې نه وایو. هغه هم زبردست فلمونه دي او زبردست هغه دي خو د اصل فین یو یې هغه مونږ شاهد دی او د ده ډېر زبردست فلمان دي. که ته زړو هغه کې وګورې خیر دی که غریب یم یا خیال کوه اشنا نور چې کوم دي د زبردست یو هغه دی. چا کړم بدعمله د دې فلم کہانی پر څه باندې جوړه ده؟ دا کہانی خو اوسه پورې مونږ نیمه وکتله خو دا صرف د خاني او د قانون په هغه جوړه ده چې مطلب د قانون هغه یو داسې هغه دی چې دوغله پالسي دی هغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ لاله ښه یې؟ ډېر ښه یم الحمدلله. نوم د څه دی؟ شهابالدین. شهابالدینه دا ما ته ووایه د فلم نوم څه دی؟ فلم نوم دی چا کړم بدعمله. ما ته خو پته نه لګېږي چې چا کړې بدعمله. بس دا شهید خان لالا دی ارشد لالا دا فلم جوړ کړی نوم یې ښه ورکړی خو دو وایي چا کړم بدعمله نو مونږ چا کړو بدعمله دونه زه دا تپوس کومه نو ښه فلم یې جوړ کړی ښه مزدار یې جوړ کړی دی نو دغه د پښتانه ورونه ټول راغلي دي او نوم یې داسې ورکړی دی وایي چا کړم بدعمله نو دا ټول خلک دي دا چا کړو بدعمله ما ته نه دا تپوس کولو.
د فلم کہانی پر څه ده؟ بالکل مزداره کهانی ده او فلم ډیر مزدار دی. مونږ ټول ورانو وکتلو. مونږ خو دې سینما کې یارانو دوستانو سره دا مې ملګری دی وروروم دی نو ښه مزدار دی د خلکو خوښ هم دی او بقیا چې شهید خان لالا سره خو جنګیر لالا وي نو خو د ټولو خلکو خوښي دا داسې ټولو ته پته ده او جنګیر خو چې ورسره وي مونږ ټولو لازمي زما خپله جنګیر زما فرند بالکل نو ښه دی فلم ښه مزداره کهانی هم ده. ارشد لالا بالکل زبردست هم جوړ کړی دی. په کوم فلم کې چې شاهد خان سره جهانگیر خان وي تو کیا بات ہے؟ نو هغه خو مونږ ټولو پښتنو ته پته ده خاص کر د کراچۍ خلکو جهانگیر لالا ډېر خوښ دی چې به شهید سره جهانگیر لالا وي بیا خو د ټولو خلکو تاسو ته پته ده نو د سلیمه کې ځای نه وي د فلم په سیټونو باندې ښه. ډېره مننه. چاکړم بدعمله خو ډېر زبردست فلم دی او راشد خان په دې اختر باندې ډېر مهنت کړی په دې فلم باندې او بله مزې خبره دا ده چې دې فلم ټایټل په جهانگیر باندې دی څنګه چې خاني فقیري د په وړو کې اختر باندې جوړ کړی او د هغې ټایټل هم په جهانگیر باندې و خو د دې فلم ټایټل هم په جهانگیر باندې دی او بیا ارشد خان یو داسې ډایرکشن کړی دی که نه چې ډېر زبردست او لاجواب فلم دی. دا فلم داسې جوړ دی چې د کور په فیملی په کہانی باندې جوړ دی او ښه زبردست فلم دی. ګان هم ښه دي میوزیک هم ښه دی او ښه برابر جوړ دی دا فلم. په فلم کې خو پاشي ماشي داسې غلط سینز نشته؟ نه داسې په فلم کې داسې سین مین نشته او رالن کې دا فلم داسې دی که نه چې بالکل جړه والا فلم دی چې له چا مور نه وي د چا پلار نه وي بس دا فلم دو ګوري هر څه به ورته مخې ته راشي. ولې د فلم کہانی میوزیک ډایرکشن چې څنګه شوی دی په لاهور کې نور فلمونه به هم ښیي خو بس ارشد خان چې څنګه ډایرکټر دی اذان له سړی دی. اچھا دا ماته ووایه په دې فلم کې بیکګراؤنډ موسیقي څنګه وه؟ بیکګراؤنډ میوزیکي خو ښه ده او ګزاره کوي ولې چې فلم په لاهور کې جوړ شوی دی دا چې دا فلم دا کہانی وه دا بار تللی وی نو ډېره به مزه وه. زه د لوکیشن خبره نه کوم د موسیقي خبره کوم. موسیقي ښه ده بس ګزاره کوي دا درې واړه چې کوم فلمونه جوړ شوي د ارباز په ډایرکشن کې شاهد عثمان په ډایرکشن کې د ارشد په ډایرکشن کې ګزاریال فلمونه دي دومره غټ فلمونه نه دي او بس ګان هم ښه دي لوکیشن هم ښه دي او بس په خپل ځای باندې هر یو فلم خپل ځای باندې ولې چې په هر فلم کې شپږ ګانې دي نه مخکې دي نه وروستو دي هر یو فلم بس په دې اختر چې کوم فلمونه جوړ شي هغه د واړه بجټ فلمونه دي او چې په غټ اختر باندې کوم وړوکي اختر باندې کوم فلمونه ټول د غټ بجټ فلمونه خو درې واړه ښه مضبوط فلمونه او په دې باندې په دې اختر باندې دا درې فلمونه جوړ شوي دي ښه زبردست داسې فاشي پکې نشته داسې پکې رومانټیک داسې سینونه نشته چې عوام یې نه خوښوي درې واړه فلمونه په کراچۍ کې ښه روان دي ګزاره کوي. فلم ته سینمې ته کتونکي راځي که نه راځي؟ ډېر راځي ډېر راځي ښه ده بس سلیماګانې خو تا ته پته نن سبا دور کې سلیماګانې ډېرې ختمې هم شوې پوه شوې بس دغه خبرې اترې. ډېره مننه کور د ودان. السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې ښه؟ الحمدلله ډېر ښه یم. چا کړم بدعمله دا فلم څنګه فلم دی؟ یاره بس ښه دی صحیح فلم دی څه داسې مسله نشته مخکې خو به ډېر تکړه فلمونو جوړولو دا هم ښه دی لکه څه داسې بد نه دی او بس حالات داسې دي چې هغه هم په داسې حساب فلم جوړوي چې یاره 200 روپۍ هغو ته هم پاتې شو دو ته هم فلم ښه دی بد نه دی چا چې هم کتل دی بدې ورته نه دي ویلې فلم ښه دی خو اوس هغه جنکۍ هم نشته او کاروبارونه هم هغه حساب نشته نو لکه ښه دی فلم بد نه دی او بس هغه مخکیني شانته فلمونه اوس نه راځي کوم چې به مخکې وو بلې څوک به پکې نه وو خو جنکۍ به پکې تکړه وي نور حساب کتاب به یې ټیټ و ښه دی بد نه دی فلم خلکو خوښ کړلی بدې نه دي ویلې چا. تاسې په فلم کې اندر وې کتونکي ول که نه وو؟ ښه ده بس ګزاره ده یار هغه مخکیني شانتې رشونه خو نشته مخکې خو به ډېر زیات رشو اوس خو ورو ورو دغه نیټ دور شو څوک په موبایل وګوري څوک چا سره ټایم نه مهنګایي هم ده خیر هغه زوړ حساب خو نشته ښه و ګزاره یې کوله داسې بد نه و. د فلم کہانی پر څه ده؟ زما په خیال اپس کې دا میراني وروڼه یا هغه پلار یې داسې څه بدعمله غونته کېږي بس هغه دغه پولیسو مولوسو په چکر کې رغه شي دا جهانګیر او شاید بیا یو بل نه جدا شي بیا سر ټایم کې میلاو شي کہانی ښکلی ده کہانی ښه ده. ډېره مننه کور د ودان. نوم دې څه نومېږي؟ زما نوم زنداني دی. سینما کې څه کوې؟ فلم کتوله راغلی. فلم نوم څه دی؟ چا کړم بدعمله. ما ته څه پته لګېږي چې چا کړې بدعمله؟ بس په خپله بدعمله سم او فلم ډېر زبردست دی او زما خاص سپریانو ته دا درخواست دی چې راسئ نصرت سلیما ته دا فلم وګورئ ډېره زبردسته کہانی ده پکې خوند به جن واخلئ. یو لفظ د وکړي ستوریاني نور پښتانه نشته؟ پښتانه شته خو زموږ خلک هم د دغه شي ډېر شوق لري
هغه هم په دې فلمونو پسې ډېر ګرځي د دغ شي د کوم شي دا فلم شاو د فلم اچھا دا ما ته ووایه فلم د وکتلی د فلم کهانۍ پر څه باندې وه فلم موږ نیم کتلی دی او نیم به اوس ګورو دا نیم چې تا وکتې کهانۍ پر څه وه بس دا د قانون په باره کې و چې قانون خرڅې شي قانون خرڅېږي ها چې خرڅ سي بیا به څه پکو چې خرڅې بس ډېر نصرت سینمې نظم آباد نمبر 2 کراچۍ د پارکینګ والا زما پر څنګ باندې ولاړ دی له دې پوښتنه کوو چې چا کړم بد عمله دا فلم څنګه فلم دی السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو ډېر ډېره مننه زمونږ خیرخوا زمونږ تپوس سره لیکل شوې یو جان مننه ډېره مننه چا کړم بد عمله څنګه فلم دی د دې کهانۍ که د لږ زمونږ کتونکو ته وویله چې د دې فلم کهانۍ څنګه کهانۍ ده یاره که رښتیا باندې وایې که نه دې پښتنو ته ما درخواست دی چې دې فلم کتو ته خامخا راشي که یو کس فلم نه ګوري که نه دې کتو ته دې راشي دا یو عبرت نښه ده دا چې څنګه انداز کې جوړ شوی دی که نه دا نورو فلمونو نه هټ کې دی د دې کې ریشن د دې حساب کتاب بلکل علیحده دی پوه شوې د کتو دپاره ما دوی ته خاص درخواست ده چې خامخا یو پیره ځان حاضر کوي کهانۍ پر څه ده کهاني د مور او د بچو ترمنځ ده چې بس پلار یې بدعملی پوه شوې مشرس بیا غیب کې جهانګیري شاهد خان او غربت کې وخت یې دی پوه شاهد خان پیدا شي بیا هغه د موره یو بل زوی وي پوه شوې مقدر یو نوم سکندر دی بل کلندر دی بل مقدر دی پوه شوې نو بس ډېر غربت کې جهانګیر بدعملی شي هغه پلار لاندې لاس کار کوي که نه دشمن دغه شي خلک ولي راولي بس پیسې میسې راغونډوي شاهد خان به چې یو غریبي پوه شوې رور ورته وولي هغه کې شاهد خان بیا بدعملی شي پوه شوې ډېر حالا فلم دی او ډېره کهانۍ فلم دی ډېره جلا فلم دی پلار څوک و پلار به کې سنو مې یار سپین ږیری سره هغه طارق جمال طارق جمال یې پلار دی او ډېر ښکلی کار یې کړی ډېر ښکلی کردار یې کړی دی د طارق جمال زویان څوک څوک و د دې زویان یو جهانګیر دی یو شاهد دی یو بل پهلوان دی نسیم پهلوان ها طارق جمال ماما په دې دریو زویانو کې بهترینه کرکټر په دې فلم کې چا ادا کړی یاره که رښتیا باندې جهانګیر کړی دی ټوله کہانی ټوله حساب کتاب په جهانګیر راغونډه ده ځکه جهانګیر غیب وي که نه د مور احساس جهانګیر سره ډېر شاهد خان او بل ورور خوا کې که نه مهرباني هغه کور کې ورسره خو جهانګیر وره کې کہانی په جهانګیر ده شاهد خان داسې یو ډایلاګ که موږ ته ووایه نو د شاهد خان ډایلاګ خو دا دی بس زه چا کړم بدعمله پوه شوې نو غواړه دا ما کتلی نه پارکینګ کې که نه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د ارشد خان په ډایرکشن کې پښتو ایچ ډي فلم چا کړم بد عمله د مسرت سینمې د ډېرو کتونکو رایه ما تر تاسو پورې در ورسولې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست د خدای په امان